طالبان ورځي و د پرتوک په باندې باسي دای پار کې نن لور ټویټ کړی چې مارشال نگرفته تنبان شکست نکشیده او خود به خود به رضای خود کشیده. مطلب ما کشیدن تنبان است یا به زور یا به رضا. دریشی تا کشیدیم قصیت مفت است لاپ و فتاق نزن و نمو کسی که تو کرکر میگفتی کرکر کرکر کر در خانه تامد کرکر کرکر در قصر تامد کرکر کرکر در تا خانه رفت. دنن دی اعداد شمار مطابق سے دی جناب په کور کې څومره وسایل طالبانو نیولې دي. د چیف مارشال د واورو پړانګ د امریکانو ګوډاګی د سی آی او د بلیک واټر جاسوس چې هر وخت به طالبان ننګول او امریکانو ته شهیدان ویل. د دوستم شپږپوړه قصر کې د طالبانو لاس ته ورغلي غنیمتونه 28 دانې تربیه شوي اسونه چې هر اسه تاسو ته معلومات ده چې له 50,000 نه نیولې تر $1,00,000 قیمت لري. 12 دانې ضد مرمۍ زرې موټر 3,000 میله کلاشینکوفونه او M4 ټوپکې 88 میله راکټ لانچرې 116 روسي پیکاګانې 14 میله داشکې 28 اراده سیمرغ موټر 50 موټرسایکلونه کر 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 دا د په کور کې د په 13 پوړیزه ودانۍ کې دا غنیمت شوی دی د ټول شبرغان حساب خونو وا دی ورې دا غته به هغه کارکولیټر اخلي چې 1500 انسي لري په دې معمولی کارکولیټر او په دې هغه باندې حسابونه نه کیږي. او یو دانه دریشي د مارشالۍ رښتیا چې لدنه وستلې د پرتوک سره ته وستلې دا هم د طالبانو لاس ته ورغلي. هغه طالب جان چې د په قصر نه وتلې دا دایته نیولې د نن په فتوحات باندې غږیږي. د قندوز ولایت مکمل د طالبانو تر کنټرول لاندې فتح شو الحمدلله. قراری دا وحشي دښمن په ښار باندې بمبار کړی د خلکو دکانونه عامه شتمنۍ بازارونه مارکیټونه بمبار کړي دي. دا دی یو. دویمه خبره د قندوز هوایي میدان چې د طالبانو تر شدیدو گزارونو لاندې ده. سبا سهار سے تاسو چای مای چې کوي له خیر سره دلته هم طالبان غمبر وي. تخار ولایت مکمل د طالبانو تر کنټرول لاندې سر په هوایي میدان پاتې سي تیاری پرته نسی وهله. بیا ته تیاری چې ونیول شو هغه له بارود ډکو پارګي ور خوشی کو کر 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 صحیح ده. بلکم د هغه خاطر نن چې کوم ولایت فتح سو روزګان نه روزګان من کوم ولایت صار فتح نمروز ولایت الحمدلله فتح دومره دې موږ نه حساب غلطيږي. او په بي 52 هغه څوک مډاروي چې سينو پورې بارود تړي. په بي 52 هغه لخر مډاروي چې د بارود تو لاستانه بارود ته د پاسه کینی او د همدغه امریکانو په بیسونو ورزي. ورشي د طالبانو نه سکاټ میلر نه طالبانو پښتنه وکي. هغه څوک چې د امریکا د 3 لک فوج د ناتو د 6 لک ځواکونو په موجودیت کې د باګرام په بیس باندې ملکوتی تکبیرونو نارې جګولې هغه خلک لمرګ مو ویروي. هغه د امریکا له ټکنالوژي نه مو ویروي. بي 52 خارونه ورانولای شي خلق وجلای شي خو د طالبانو اراده نشي ماتول. که ماتول شي امریکا په د 20 کالو کې څونه کړل. امریکا په د 20 کالو کې کوم وحشت نه دریغ کړي. شاهین صاحب قاری صاحب ته لینک ورواچو د ما خو واده وردا انټرنیټ د صرف لپټاپ ته انټرنیټ برابر کړی د ترازه له خیر سره قاری صاحب ته لګلای دی جنرال صاحب الحمدلله. د ولس مینا د ولس امیدونه ټول رسنۍ ته بیا چیلنج ورکوم چې تاسو غداران یاستئ. 20 کاله د امریکا په میلیونونو ډالرو باندې دروغ ویل خپل ایمانونه مخارج کړ. د امریکا په ټولو جرمونو باندې پرده اچولې و. دغه د واورو پړانګانو نه مراتاتلان جوړ کړیو. پرون هغه محقق چې د ټول سمت شمال د امنیت ډاډ خلکو ته ورکوه د ولسوالۍ نوم نه شاخصتلی چې دغلته د ما نفوذ ده او د دې امنیت ساتم ځکه زمونږ هزاره ورونه په دې پوه دي چې طالبان د دوی د راتلونکي محافظان دي نه داسې خاینان چې په لکونو ډالرو باندې ځان ته د عیش او عشرت دپاره ودانۍ جوړوي. رسنۍ هغه رسنۍ چې میلیونونه فالوور لري
راشئ اوس عملا د مونږ لایف وګورئ 10,000 کسان ورته ناست دي. ولې ناست دي؟ وجه یې څه ده؟ په مونږ کې څه کمال ده؟ دا د دې وجه نه چې دوی د طالبانو خبرې اوري، د مجاهدینو خبرې اوري، د خلکو درد اوري. رسنیو ته د CNN نه نیولې تر دغه مصدرو رسنیو تلونیوز او شمشاد او اریانا او ټولو ته چیلنج ورکو. هره شپه د مونږ لایف له 10,000 نه تر 15,000 کسانو پورې شیر کوي. باوجود د دې چې د رسنیو سانسور د زمونږ پیجونه ایډیانې څوک نه پرېږدي. خو لله الحمد دغه خلکو په مرسته باندې یوازې سر د دې رسنیو په مقابل کې د فیسبوک او د انټرنیټ په مقابل کې همدا د خړې حجرې طالب درته وړال دی. تاسو ریکارډونه در مات کړل 10,000 کسان الحمدلله. دا اوس عملا تاسو وګورئ څنګه چې زمونږ مجاهدینو په نظامی ډګر کې، زمونږ سیاسیانو په سیاسي ډګر کې، زمونږ د مطبوعاتو ملګرو په مطبوعاتي ډګر کې یو شانته فتوحات روان دي. او ټولو چیلنج د همدغسې څنګه چې زمونږ سیاسیانو په سیاسي ډګر کې د امریکا 80 کلن او 50 کلن ډیپلوماتان چیلنج کړل، سیاسي ډګر یې ترېنه وګټه د ټولې نړۍ له ډیپلوماتانو نه. همداسې زمونږ نظامیانو، زمونږ مجاهدینو په سنګر کې لله الحمد له دوی نه نظامی ډګر ګټلی د دوی ټولې دنیا جنرالان چیلنج کړل او دا جګړه ته الحمدلله تر خپل کنټرول لاندې راوسته چې یو په بل پسې فتح ګورئ. همداسې په مطبوعاتو کې هغه څوک چې د یو 200 روپو پیکج وس نه لري هغه په مطبوعاتو کې د نړۍ ټول چینلونه چیلنج کړل او فتح الحمدلله د هغوی د